در اثر حوادث طبیعی و ترافیکی چند روزی اخیر در بادغیس 8 تن کشته و 17 تن دیگر زخم برداشته، 6 خانه مسکونی تخریب و راههای منتهی به برخی ولسوالی‌ها نیز مسدود شده است. جان باختگان شامل 2 طفل، 1 خانم و 5 مرد می شود که در پی باران‌های شدید چند روز اخیر به اثر فرو ریختن سقف خانه، جاری شدن سیلاب و حوادث ترافیکی در مرکز و ولسوالی‌های آبکمری و مقر جان باخته و 17 تن دیگر زخمی شدند. شهیدان لرو چې په اتو کسانو کې 15 کسان په طبیعي پیښو کې شهیدان شوي او 3 کسان په ترافیکي پیښو کې شهیدان شوي دي او ضمناً 18 کسان نور هم په ترافیکي پیښو کې زخمیان شوي دي. نو د یو شمېر کورنۍ سره کومک هم شوی دی چې په یوې کورنۍ 3 غړي خپل د لاس ورکړي و، هم د کور چت پر لیدلی و، بیا موږ ته ورغلي د هغه سره مو کومک کړی او ولې کومک مو ورسره کړی دی او نور هم انشاءالله کوشش کوو په دې کې چې کمې کورنۍ چې زیانمنې شوي دي او یا خسارمنې شوي دي انشاءالله د هغو سره به پر خپل وخت باندې انشاءالله کومک وشي. با این حال برخی از شاهدان رویداد و نزدیکان آسیب دیدگان حوادث طبیعی از چشم دیدشان چنین حکایت می‌کنند. ساعت 10 شد که مردم بعضی خوب کرده بودن، بعضی نکرده بودن. همینجا سر صدا شد، قیری شد که کمک. ما مردم آمدند کمک زی خود نفر کو بیگوش بدر کردیم. یک زن دیست 2 تا کودک زیر خاک او عرصه فوت کرد. کمک تجنا لازمه که اول خدا، دوم امید به شما داریم که شما برادرها ما شما با هم دیگر خسته کنیم و رحم کنیم و کمک کنیم.